هار کې تیاره ده په مزار د چا ډیوه پرته ده هار کې تیاره ده په مزار د چا ډیوه پرته ده تا ته توده روټۍ راځي ما ته سړه پرته ده هلی زما وړې لیلا به خودکشي کړې وي هلی زما وړې لیلا به خودکشي کړې وي چا ویل د سیند په غاړه توره لوپټه پرته ده نن د سحر اذان دی لږ غوندې بې وخته وشي نن د سحر اذان دی لږ غوندې بې وخته وشي کافره شپه ده شین خالې مې په سینه پرته ده د امام منظر صاحب په دغه شعرونو باندې د معیار کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خپرونه معیار اوري په معیار خپرونه کې را سره نن د پښتو ادب یو ځلنده ستوری چې د پښتو ادب دپاره ډېرې ستړي کوي راغلی وو د دودزو علاقه ده شالم چرته چې ډېر ځوان فکره شاعر زموږ خوږ ملګری ښاغلی اسدالله رومان صاحب خپل ژوند تیروي د ښاغلي نه منن په معیار خپرونه کې ښایسته شعرونه اورو او د دوی په زندګۍ باندې به خبره کوو ډېر ښاغلیه ډېره مینه او احترامات ومنئ ډېره زیاته مننه ستاسو هم چې په دومره مصروفه وخت کې تاسو زموږ خواله راغې وخت هم راکړو ډېره زیاته مننه مننه رومان صاحب هر څه نه وړاندې د معیار کتونکو سره خپل ځان معرفي کوي زما نوم اسدالله دی تخلص مې رومان دی او علاقه د وزې شالم کلي کې اوسېږم رومان صاحب په شروع کې چې کله مو شاعري شروع کړه نو د چا د کوم استاد نه مو لاسنیوه کوله که نه بالکل شاهد علي شاهد صاحب زما استاد دی او نه ما زده کړه کوله چې غزل به مې ولیکلو نو هغه ته به مې ووي هغه راته بیا وایي چې یاره دا داسې که نو شاهد علي شاهد صاحب زما استاد دی سمه ده رومان صاحب تر دې دمه مو کتاب راغلی دی که نه یاره کتاب خو چاپ نشته او ملګري غواړي نو انشاءالله کوشش به کوو چې چاپ یې کړو د څومره وخت نه لګیا یې دغه د پښتو ادب دپاره دغه هڅې کوئ دا کال 2007 نه شعر لیکئ شعر لیکم کال 2007 نه خپل خوږ لیک راته ډالۍ کوي دا یو غزل دی جی چې څه خوږې ترخې کیسې وي څه خوږې ترخې کیسې وي راپسې وي څه خوږې ترخې کیسې وي راپسې وي ستاسو چم کې بلها خولې وي راپسې وي څه خوږې ترخې کیسې وي راپسې وي ستاسو چم کې بلها خولې وي راپسې وي چې په داسې بې وفا باندې مین شم چې په داسې بې وفا باندې مین شم دا د چا د خولې خیرې وي راپسې وي ډېر ښه دی ډېر ښه او بلاګانو راته ځکه څه ونه وي بلاګانو راته ځکه څه ونه وي چې د خویندو وظیفې وي راپسې وي شعر بیا ووایه ډېر ښه دی ډېره مننه بلاګانو راته ځکه څه ونه وي چې د خویندو وظیفې وي راپسې وي او ستا کوڅه کې نن زما د ارمانونو ستا کوڅه کې نن زما د ارمانونو څومره ډېرې جنازې وي راپسې وي ډېر ښه دی چې زه او ته جدا کړلو رومانه چې زه او ته جدا کړلو رومانه دا د چا سترګې سپېرې وي راپسې وي ډېر ښه دی ګرانه ډېره زیاته مننه د بل غزل شعرونه یي جی د چا قاتل نظر ته مې ښه ډېر وژړل د چا قاتل نظر ته مې ښه ډېر وژړل ودرېدم هغسې تمګر ته مې ښه ډېر وژړل ډېر ښه دی ډېر ښه او ما ورسره وه خواري کړې خو چاوشو کوو ما ورسره وه خواري کړې خو چاوشو کوو د هغه سور ګلاب ډنډر ته مې ښه ډېر وژړل دا شعر بیا ووایه ډېر ښه شعر دی ما ورسره وه خواري کړې خو چاوشو کوو د هغه سور ګلاب ډنډر ته مې ښه ډېر وژړل او زما خپل پکې بوټې غوندې لالچ هم نه و زما خپل پکې بوټې غوندې لالچ هم نه و د امن سوالو لر او بر ته مې ښه ډېر وژړل دا شعر هم راته بیا ووایه ډېر ښه شعر دی زما خپل پکې بوټې غوندې لالچ هم نه و د امن سوالو لر او بر ته مې ښه ډېر وژړل او لاړم نن د دیدنونو ځای کې وګرځېدم لاړم نن د دیدنونو ځای کې وګرځېدم چېرته مې وخندل او چېرته مې ښه ډېر وژړل ډېر ښه شعر دی او ستا د ریمنې لوپټې پیون مې سترګو کې دی ستا د ریمنې لوپټې پیون مې سترګو کې دی خپله اوږه باندې څادر ته مې ښه ډېر وژړل او مقتده مخکې دیدن به ورومانه ما به ښه وخندل مخکې دیدن به ورومانه ما به ښه وخندل دا ځل دیدن نه و اختر ته مې ښه ډېر وژړل ډېر ښه شعر دی رومان صاحب څوک چې محنت کوي او څوک چې ناراستي نه کوي څوک چې محنت کوي او څوک چې ناراستی نه کوي
وایه چې څنګه به دنیا سره سیالي نه کوي ډیر ښه دی ډیر ښه دی او امن براشي دا وطن به ټول رڼا رڼا شي امن براشي امن براشي دا وطن به ټول رڼا رڼا شي خو پښتانه دې په خپل منځ کې دښمني نه کوي ډیر مقصدي شعر دی دا شعر بیا ووایه واه ډېره زیاته مننه امن براشي امن براشي دا وطن به ټول رڼا رڼا شي خو پښتانه دې په خپل منځ کې دښمني نه کوي ډیر ښه دی او کلی کې سمه ځانځاني خوره د خوږه یاره کلی کې سمه ځانځاني خوره د خوږه یاره خلک یو بل سره بیخي مړي ژوندي نه کوي واه 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 ډیر ښه دی او ډېر نظرونه ورپسې شو له نظره یې کړه واه ډېر نظرونه ورپسې شو له نظره یې کړه سپوږمۍ په ځان باندې اوس هغه شانخواري نه کوي دا شعر بیا ووایه ډیر مهرباني ډېر نظرونه ورپسې شو له نظره یې کړه سپوږمۍ په ځان باندې اوس هغه شانخواري نه کوي او چې اوس ساده وختونه څومره وښایسته وختونه چې اوس ساده وختونه څومره وښایسته وختونه ماشومې جونه اوس واده د ګوډاګي نه کوي ډیر ښه دی ډیر ښه شعر او دی کاږه لفظونه چې لار خلکو ته نیغه نه کړي کاږه لفظونه چې لار خلکو ته نیغه نه کړي قلم به مات کړي ستا رومان به شاعري نه کوي ډیر ښه دی رومان صاحب ډیر ښکلی ډېر ښکلي شعرونه ګرانه یو غزل نیم را سره بل شریک کړي ډېر خوند به وکړي دا داسې یو روماني شان غزل دی جی جی ارشاد چې زما په سر باندې جانانه شوه زړه لوپټه زما په سر باندې زما په سر باندې جانانه شوه زړه لوپټه راله د ښاره بله راوړه ښایسته لوپټه واه واه او تا د یارۍ خبره وکړه نو زه وشرمېدم او تا د یارۍ خبره وکړه نو زه وشرمېدم ځکه مې یاره کړه په سر باندې خوره لوپټه واه ډېر ښه دی د هغې شاته ښاپېرۍ به مې د خوب ناسته وه د هغې شاته د هغې شاته ښاپېرۍ به مې د خوب ناسته وه په دغه بام به راته هر وخت ځلېده لوپټه ډېر ښه شعر دی واه او ما ته د خپلې مینې دا انجام پخوا معلوم و ما ته د خپلې مینې دا انجام پخوا معلوم و زما مرۍ نه به په خوب کې تاوېده لوپټه دا شعر بیا ووایه ډېر ښه شعر دی مهرباني ما ته د خپلې مینې دا انجام پخوا معلوم و زما مرۍ نه به په خوب کې تاوېده لوپټه او یا پښتنې زما به زړه ورسره ټک چودلو او یا پښتنې زما به زړه ورسره ټک چودلو چې ستا د سر نه به هم کله پرېوته لوپټه ډېر ښکلی شعر دی واه یا پښتنې زما به زړه ورسره ټک چودلو چې ستا د سر نه به هم کله پرېوته لوپټه او رومانه یاد ساته دا ځل چې درنه هېره نه شي رومانه یاد ساته رومانه یاد ساته دا ځل چې درنه هېره نه شي چې ښار ته ځې ځان سره وایې لوپټه لوپټه ډېر ښه دی رومان صاحب یو کلام راته بل ډالۍ کوي بیا به درنه په مخه اخلم دا د غزل څو شعرونه یي مجبوري وه مجبوري وه مجبوري ده مجبوري وه مجبوري وه مجبوري ده بېوسي وه بېوسي وه بېوسي ده او ما خو وې ته به زما یې خو جانانه ما خو وې ته به زما یې خو جانانه خوشفهمي وه خوشفهمي وه خوشفهمي ده ډېر ښه دی او جدایي خو دې قسم دی ما دپاره جدایي خو دې قسم دی ما دپاره تباهي وه تباهي وه تباهي ده ډېر ښه دی او زړه مې تنګ و هغه ښار کې د بندیانو زړه مې تنګ و هغه ښار کې د بندیانو بندګي وه بندګي وه بندګي ده دا شعر بیا ووایه ډېر ښه شعر دی مهرباني زړه مې تنګ و هغه ښار کې د بندیانو بندګي وه بندګي وه بندګي ده ډېر ښه دی او ستا یاري خو بس وهمونه او سوچونه ستا یاري خو بس وهمونه او سوچونه بیماری وه بیماری وه بیماری ده ډېر ښه دی او شاعري دې هم دا ستا په شان رومانه شاعري دې هم دا ستا په شان رومانه روماني وه روماني وه روماني ده دا بیا ووایه واه مهرباني شاعري دې هم دا ستا په شان رومانه روماني وه روماني وه روماني ده ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی رومان صاحب لاجوابه مو کړم په دومره ښکلي شعرونو باندې ګرانه بیا هم ستاسو ډېره مننه کوم چې په دغه ګرمۍ موسم کې ما له مو دغه د زندګۍ دغه مصروف وخت راکړه او دغه زموږ مینوالو ته مو خپل خوږ لیک ډالۍ کړه ستاسو ډېره مننه کوم ستاسو هم ډېره زیاته مننه خوشحال ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مو راسره اسدالله رومان صاحب واورېد د هغوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واغستل انشاءالله ډېر ژر به د یوې نوې مرکې سره حاضرېږو ما سره زما همکار عثمان او داود شاه درد له ورکړي اجازت چېرته چې هم یې د خپل ځان
او د چاپیریال ډیر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.